بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د پښتو متلونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زه خو درته د خپل خوښې یو 50 متلونه اورم، خو چې تاسو هم راته په کمنټ کې د خپلې خوښې یو لا دوه متلې خامخا ولیکئ. راځئ اول زما د خوښې متلونه واورئ. اول سلام ورپسې کلام، اصل ته اشارت کمسل ته کوتک. اول ځان دی بیا جهان دی، او ویتادي د شیطان کار دی. بلا وا خو برکت یې نه و، او وی پردی کټ ته نیمې شپې وي. پنځه واړه ګوتې یو شان نه وي، او وی پنځه واړه ګوتې په خوله مه منډه. او وی په خپله کوڅه کې سپی هم ازمری وي. په خندا پسې جړا وي، په جړا پسې خندا وي. او وی په یو ګل نه سپرلی کیږي، او وی پیاز دی وي خو په نیاز دی وي. پیر که خس وي د مرید بس وي، او پردي خواړه یا پور دی یا پیغور. او وی په خپله خر نه لري د بل اس پورې خاندي. په یو کتاب څوک نه مولا کیږي، په خپله مې مولا کړې ځان ته مې بلا کړې. او وی پړ مې کا مړ مې کا، او وی تور بانجان هیڅ بلا نه وهي. تشه لاسه ته مې دښمن یې، څه جرنده خراپه څه غنم لوانده. چې څه کرې هغه به ریبې، او وی ځمکه هغه سوځي چې هور پې بلیږي. چې اړکه د سرو زرو شي څوک یې په خېټه نه منډي. او وی چرګه مې ناجوړه ده بانه مې ورته جوړه ده. چې غل نه د بادشاه نه مه یریږه، او ماشوم چې اونه جاړي مور پی نه ورکوي. ډب سره ادب دی، او وی خپل عمل د لارې مل دی. خپله خوله هم کلا ده هم بلا، او وی خپل ځان دې ساته بل ته مه وایه چې غلا. د ضرورت په وخت خلک خر ته هم ماما وی، او وی خر پلار کا مطلب پې بار کا. او خټکی چې خټکي ته ګوري نو رنګ اخلي. د باران نه پټېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه. د نن کار سبا ته مه پرېږده، او د خوار ملا په اذان څوک کلمه هم نه وایي. دریاب د سپي په خوله نه مردارېږي، او وی د نغري په غاړه ناسي او جنت غواړي. او وی د پیښې نه تېښته نشته، د صبر میوه خوږه وي. د ګونګي په ژبه خپله مور پوهیږي، او د خر مینه لغته وي. د بل په لاس مار هم مه وژنه، او وی د زورورو به په لوړه خیږي. د مشرانو خبره د کاڼي کرښه ده، روغ صورت نیمه بادشاهي ده. روغ صورت تل اختر دی، او ویړون د خدایه څه غواړي دوه سترګې. زوړ امام زړې ته راوي، جرنده که د پلار ده خو په وار ده. او وی سل دې مرا د سلو سردار دې ممرا، او سترګې له سترګو شرمیږي. ستا خبره په ګل بدله، شرع ظاهر ګوري. عقل د بې عقلو نه زده کیږي، او غر که لوړ دی خو په سر یې لار ده. په ډیرو کسابانو کې غوا مرداریږي، ګیله له خپله کیږي. او وی ګوړه ګوړه وایه خوله به دې خوږیږي. ملګرو دا د نن متلونه ما تاسو سره شیر که. په کمنټ کې راته خامخا د خپلې خوښې یو لا دوه متلې ولیکئ. اجازت غواړم د الله په امان.